تندې به دې ماسپښین دې وایم چې تندې د بدن نه لکه زه به له خولو کې غاښونه وشمارم. هلکه د دې کریمو لګولو سبا زه داسې سپین شم لکه څنګه چې کارغه سپینې. کارغه سپین نه کارغه تورې لکه دستا. کارغه سپینې مړه کارغه تورې کارغه سپینې کارغه سپینې کارغه سپینې. څه دې وویلم مړه دا ومنه چې کارغه تورې کارغه سپینې یاره هلکه کارغه تورې کارغه سپینې. تندې به دې ماسپښین دې وایم چې تندې د بدن نه کړم. لکه زه به له خولو کې غاښونه وشمارم. هلکه څه غوبل هم جوړ کړلی څه مساله مو راغستې ده ته ورته ووایه که نه زه خو ورته نه وایم. څه مساله مو جوړه کړې ده زر راته ووایې. زه ورته وایم چې کارغه تور دی نو دې چې سپین دی. موږ ته دې دا مسله حل کړه چې دا تور دی که سپین دی. دا څه مساله مو جوړه کړې ده چې زه باچا لامبوزم. باچا صاحب ته دې هلته خو یې مه ودیله دا مساله حل کړه. ځوان ودرېږي څه مسله ده؟ ته ورته ووایه که نه. اوس ورته ووایه که نه چې هغه ته خبره کوله اوس باچا صاحب سلامت هم خبره وکړه. زه ورته وایم باچا سلامت چې کارغه تور دی او دې وي چې سپین دی. دا ورته تاسو ووایئ چې تور دی که سپین دی. ها دا مسله ده. وزیره راشه دې بوځه او دې له یو لس کوړې ورکړه. وای وای आवाज راځي په دمه گزار راکو. چا یې اشاره کړې ده خو جوختو. باچا سلامت یو لس کوړی ها څه مزه یې درکړه؟ باچا صاحب دا خو خر دی. دا یې خو تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده او دې نور خلکو ته هم پته چې کارغه توري. دا تا ما له سزا د څه راکړې؟ دا خو خر دی. تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده ته هم پته ټول کلي ته پته ده چې کارغه توري. نو تا دې خر سره بحث ولیکو تا له سزا ده دې بحث میلاو شوی. تا ولې د سره بحث وکړو؟ په نن سبا وخت کې درته څوک وي چې یتي والوتو ته ورته وایه بلکل اوس دا دی که په تار ناست وو. نن سبا چا سره بحث کول په زول دی او بېوقوفو او کمکلو سره بحث کول خپل عقل ضایع کول دي. په دې مقصد باندې موږ دا ویډیو جوړه کړې وه.